سنم دے دے عطیف الله. اته پهله مختصر یو څو اسلامي تپوسونو کومه زمونږ خامخا دا حق جوړیږي موږ ته الله پاک ډېر ښکلی دین را کړی دی خاتم النبیین چې نبوت په ختم شي هغې نه پس بل پیغمبر نشته هغه کم یو پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم. د محمد صلی الله علیه وسلم د والد صاحب سنوم عبدالله. د نیکه محترم سنوم عبدالمطالب. او د مور مبارک سنوم امینه بیبي. اوس راته دا ووایې وروره چې په غسل کې فرض څو دي؟ درې. کم دي؟ اول خولې ته اوبه اچول، بیا سپېږمو ته اوبه اچول، څو کرته دي؟ درې پیره دي. شوې او بیا چې کوم دی نو بیا په وجود ټول لمدول دي 3 پیره. وجود اوبه اچول او بس دغه دي. اوس راځو ستاسو ژوند راخته مختصر غونې ستاسو په ژوند باندې خبرې کوو. ستا په شان بل هاشي خلک شته په دنیا کې ژوند کوي ډېر خلک شته دی چې ژوند هم څنګه تېرېږي. ژوند هم د الله فضل دی ښه تېرېږي شکر الحمدلله ښه پراخ هم تېرېږي ښه په سکون سره تېرېږي. خوشحاله یې خفه یې په دې ژوند باندې په دې حالات باندې؟ شکر ښه خوشحاله په دې حالات باندې. مطلب کله چې ته بهر ته لاړ شي داسې واړه ووینې لوبې کوي غټ ووینې لوبې کوي دې ټایم کې ستا په اړه کې څه راځي یا څه نه راځي مختصر غوندې؟ دې ټایم کې بس دغه راځي والله چې بس خفګان شي پوه شو سړی خفه شي پوه شو بس دغه خفګان زړه ته راشي چې ګورو چې یاره دا وګوره خلک څنګه دي او موږ څنګه یو پوه شو دغه حساب. څه غواړې ته؟ موږ چې بس دغسې موږ هم روغ صورت وي خوشحاله وي؟ بیا به خوشحاله بالکل ډېر به خوشحاله بالکل بیا به خوشحال ډېر په دې حالت هم خوشحاله دی په دې حالت هم ډېر شکردار د الله نه ډېر شکر منزل لاړ شو که نه بس بیا چې واپس راځو چې کپړې هم خراب وي. بلال حبشي رضی الله تعالی د رنګه تور سینه مبارکه کوپر وته خو د حضور علیه السلام محبت دومره خشته کړو یاره خلکو په نظر کې د کفارو په نظر کې بدرنګو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ زما د حضور زما د رب په نظر کې ډېر ښکلی انسان الله ښکلی پیدا کړی دی ډېر معذوره خلک دي ژوند کوي زندګۍ غر کې شو تباه شو یو خو الله تعالی معذوره پیدا کړي دي او بل مطلب د کور طرف نه داسې مشکلات وي داسې مونږ ډېر بلهاشه خلکو که د کور طرف نه ډېر غټ مشکلات وي ورته مطلب د کور یې بار کي پروټونې پرېږدي او د کور یې بار کې چې یاره بس دا معذوره ده موږ تاسې هم ګټه وټه نه شو کولی مزدوري نه شو کولی څه پې کوو د کور یې بار کې ویش چېړي زه داسې خلک ډېر وینم ما ډېر وکړه هغه بل ورځ مې یو پروګرام کړی د یوسف جان لاله الله د یوسف جان لاله ته ژوند هم ورکړي هغه ورسره ویډیو کړی و خو هغه دغه شان یو سړی خپې کې راټونه لګېدلي وو مطلب خپه یې ډېره ګډه وډه شوې وه دماغي حالات سیټ نه وو د کور یې بار پرېښه ورونې پرېښه یو سړک په غاړه باندې ژوند یې بار تېروله داسې مونږ بلهاشه خلک ولید چې معذوره شي بس د کار روزګار نه یاسم نو بس بعضې تر داسې ورونه وي چې هغه وایي چې یاره دا مونږ بار ګو د کوره مونږ د خوا څه څه نه ګټې څه پیدا هم ترې نشته دی خلک بار ژوند کوي د کور یې شیړي د کور کې نه پرېږدي ستاسو څه حالات دي؟ شکر هم ښه حالات دي شکر دی ښه په هر څه په بېدریغه میلاوي په هغه باندې سکون باندې میلاوي پوه شو. کپړه پیزار ټوپۍ دختر جامې شوې داسې نور ستا خراجات یې هغه څوک پوره کوي ستاسو؟ بس پلار او ورونه راله پوره کوي د الله فضل دی ټول ښه دا سره ښه دي بس په خوشحالۍ باندې کوي په خوشحالۍ باندې کوي ښه په خوشحالۍ بالکل ښه خوشحالۍ چې څه غواړې هر یو څیز تاسو ته میلاویږي بالکل هر څه میلاویږي هر څه چې څه غواړم بس راته میلاوي او خلکو ته څه پیغام ورکړې چې کم خلکو ستا په شان معذوره بچي معذوره ورونه د کوره بار ویستي دي چې مونږ ته نشي ساتلی ته د ګټې وټې نه هغه خلکو ته دغه معذور مور او پلارو ته څه پیغام ورکړې؟ دوله دا پیغام ورکوم چې دی دا ظلم نه کوي ورسره دا ظلم دی ځان سره کوي دا د سره نه کوي ځان سره کوي او چې کم بار کړي دي او واپس یې خپل کور ته راولي خدمت دې وکړي قدر دې وکړي عزت دې وکړي نو الله به اجر ورکړي اجر پوه شو. قدرمنو مونږ داسې د ده پرونه هم فخر ویاړ کوو یاره یقین تاسو په خدای وکړئ دا پروګرام مقصد هم دا دی
په دې مقصد موږ پروګرام جوړ کړ چې کوم خلکو خپل بچي معذوره د کورونه بار وستي دي چې دا خو ګټه وټه نشي کولی د کور بار وستي دي یا مطلب داغه د مزورتیا نه پیدا اوچته سوال پې کوي روټونو ته روباسي هغه خلکو د پاره دا پروګرام دی چې مکوي د خدای نو یریږي خپل بچو سره او خپل رونو سره داسې ظلم مکوي دا خو الله تعالی پیدا کړی دي صرف په د معذور باندې د الله امتحان نه وي د سره چې د سره کمی تړلې رښتې وي مور شو پلار شو مطلب رونو شو داسې نور خاندان ماماګان شو نو دا غو باندې هم د الله امتحان دی الله ګور چې د مطلب څوک د اخراجات پوره کوي څوک ول سپک ګوري یا مطلب څوک به تنګي د کور وباسي هغه خلکو د پاره دا پروګرام دی چې خدای ته ګوري خپل بچي د کور اوخ کې دي دغه شان معذوره چې په روټونو پرېښي دي تاسو خپل بچي واپس کورونو ته راولئ نو دا ډېرې مهرباني زموږ د پروګرام مقصد صرف دا دی غټ مقصد زموږ د پروګرام دا دی چې موږ د خلکو ته میسج کیدو په دې کې چې تاسو کوشش وکړئ چې کم بچي خپل رونه تاسو بار وستي صرف د معذورتیا په وجه باندې خپل کورونو ته پایه عزت کې راولئ نو ان شاء الله الله تعالی په دې باندې تاسو له اجر درکړي دغه شان زه د په خاندان او د پرونو باندې په هر ویاړ کوم چې خپل د چې کوم اخراجات دي څه خرچه دغه ټول هغه په خپل سر باندې غشتي په خپل ذمہ غشتي دي چې کوم څه ضرورت د دوی وي مطلب کپڑے ضرورت وي دغه شان چې پیزار ضرورت وي څه ضرورت وي نو دا وایي چې ما ته ټول اخراجات چې کوم څه زما ضرورت وي نو ما ته خپسو خپ تسلی باندې ما ته وروړي چې یاره وروره دا مې ته پلار او والد صاحب نو ما ته آر یو سیستم په ټیم ملایويږي هغه خلکو د پاره دا پروګرام دی چې تاسو کوشش وکړئ د الله رضا د پاره د داسې معذورو عزت وکړئ قدر وکړئ د کورونو بار کوي ما تاسو کار چې موږ د پروګرام صرف کړی دی د هغه خلکو د پاره کوم خلک ستا په شان معذور خلک خو ډیر دي په دنیا کې خو صرف ته ډیر شی دي بل ها شی دي هغه خلکو د پاره موږ صرف په دې پروګرام کې دا میسج وکړو او د دې پروګرام مقصد صرف دا دی چې یاره تاسو کوشش وکړئ د داسې بچو د داسې رونو تاسو حفاظت وکړئ کپڑے ضرورت وي پیزار ضرورت وي څه ضرورت تاسو دوی اخراجات پوره کړئ الله به تاسو له دوی د دوی د وجه نه به تاسو ته الله پاک په رزق کې پراخوالی واچي تاسو رزق کې به د داسې معذورانو قدر وکړئ د کور مبارک وي دلته کې په ما باندې تنقید خامخا کیږي تاسو یقین په خدای وکړه دلته تنقید په ما باندې کیږي تاسو ډېر خلک په ما باندې تنقید وکړي چې یاره چا شړلې دي ته ما ته وښیه تاسو یقین په خدای وکړه دې ته دومره وښیم که نه دومره چې د 50 نه زیات زدا معذوره خیمه د 50 نه زیاته معذوره د لخیمه چې دا د کور را شړلې دي دا بار پر روټونو ژوند کوي تاسو بلهاشه لیونی د لخیم چې د کور شړلې دي چې پر روټونو باندې بار ژوند کوي دا سه خلک د لهم خیمه لکه د پشان چې په کور کې قدر عزت جامه پیزار هر یو سیس په ټیم ملایوي زه فخر کوم د دې په فیملی باندې د پرونو باندې په خاندان باندې داس نور خلک هم شته چې په کور کې لیونی بچي وي په کور کې داسې معذور بچي وي ډېر قدر کوي ډېر عزت کوي ډېر احترام کوي شته پکې خو داسې خلک هم شته چې د کور بار کړي هغه خلکو د پر صرف دا میسج دی چې د الله رضا د پر خپل بچي واپس راولي د دې ته پوس به تاسو نه الله کوي ځکه چې د الله پیدا کړی دي نه د الله امتحان دی صرف په دوی باندې نه دی دا ټول کور والا باندې الله پاک امتحان دی